د شال ټلویزیون قدرمند لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. فطرت ویلي له ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان د چورلکو او الوتکو د بیرته راګرځولو هڅې روانې دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز فصیح الدین فطرت د یو کلنو لاسته راوړنو تشریح پروګرام کې ویلي چې که څه هم تر اوسه د هغو الوتکو چې د تیر نظام د پرځېدو پر مهال له افغانستانه د باندې وړل شوي وي د بیرته ترلاسه کولو هڅو پایله نه ده ورکړې، خو هیڅکله به ترې لاس وانخلي. د راپورونو پر بنسټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال 2 پوځي الوتکې او 4 چورلکې له افغانستان، ازبکستان او تاجکستان ته لیږدول شوي وي. هغه همداراز ویلي چې تیر کال د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 700 امنیتي پوستې جوړې شوي دي. د نوموړي په وینا چې طالب ځواکونو په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ کړی او د وسلوالو ډلو د حضور په اړه اندېښنې بېځایه دي. د طالبانو حکومت آلمان ته خپل 2 ډیپلوماتان استولي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت کې یوې باوري سرچینې ویلي چې برلین ته یې د نبراس الحق عزیز او مصطفی هاشمي په نومونو 2 ډیپلوماتان لیږلي دي. د راپورونو له مخې جرمني هم تایید کړي چې دوی به د طالبانو حکومت لخوا لیږل شوي د کونسلګرۍ 2 استازي ومني تر څو افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې تخنیکي اسانتیاوې برابرې کړي. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرین ټینګار کړی چې په برلین کې د طالبانو د یو استازي منل د مجرمانو د ایستلو د بهیر د اسانتیا په موخه د بحث وړ موضوع ده. د نوموړي په وینا چې له چا سره خبرې کول د هغوی رسمي ډیپلوماتیک پیژندنه نه ده. موږ کولی شو موافقې ولرو پرته له دې چې هغوی په رسمیت وپیژنو. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د جرمني حکومت 81 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته راستانه کړل او د آلمان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې اخراج شویو افغانانو په دغه هیواد کې جرمونه کړي وو. ملي پراختیا شرکت کې د څو تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیستل شو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له لوري د پراختیا ملي شرکت کې د څو تولیدي فابریکو کمپلیکس پرانیستل شو. د طالبانو حکومت اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر دغه کمپلیکس بیا فعالول د داخلي تولیداتو او صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې بنسټیز ګام بللی. د نوموړي په وینا چې په دې سربیره به پر بهرنیو تولیداتو د افغانستان تکیه راکمه او د کورني صنعت په پیاوړتیا او پراختیا کې به د پام وړ مرسته وکړي. نوموړي همداراز وویل چې د تولیدي فابریکو دغه کمپلیکس به ډیرو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي. د سیمه ییزو او بهرنیو بازارونو په نسبت به هیوادوالو ته په ارزانه بیه تولیدات وړاندې شي او په لویه کې به د دغه کمپلیکس د هیواد ملي اقتصاد په تقویه کې مؤثر رول ولوبوي. ته یادونې وړ ده چې د تولیدي فابریکو دغه کمپلیکس اوس مهال د قوشتېپې کرنیزو کمپلیکسونو لپاره د ماشین آلاتو او کرنیزو وسایلو، د صنعتي او کوچنیو فابریکو ماشین آلاتو، ترانسپورتي وسایطو، فلزي عناصرو، برقي وسایلو، مختلفو پرزجاتو او د کانالونو او اوبو بندونو د دروازو د قطعاتو په شمول 115 ډوله تولیدات کوي چې یو شمېر تولیدات نندارې ته هم وړاندې شول. د کبانو سکتور د پراختیا طرحه د تایید وړ وبلل شوه. د اقتصادي کمیسیون د تخنیکي کمیټې نوبتي غونډه د روان 1404 لمریز کال د سرطان میاشتې په 13مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د اقتصادي معاونت په اعلامیه کې راغلي چې له هر اړخیز بحث وروسته د اوبو او انرژۍ وزارت د نظر په پام کې نیولو سره د کبانو سکتور د پراختیا طرحه تایید شوه. د دې طرحې له مخې به په ټول هیواد کې د کبانو روزنې 2200 فارمونه جوړیږي. تر 90 سلنې به د کبانو غوښې په برخه کې د هیواد اړتیا پوره او 300,000 هیوادوالو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړي. د اعلامیې له مخې یاده طرحه د نهایي تصمیم نیونې په موخه اقتصادي کمیسیون ته راجع شوې ده. افغانستان کې له 50 څخه تر 13 سلنې خلک بېروزګاره دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر مولا عبدالمنان عمري ویلي چې کره سروې نشته، خو د اټکل له مخې افغانستان کې له 50 څخه تر 13 سلنې خلک بېروزګاره دي چې هیڅ ډول کار نه لري. هغه زیاتوي بېروزګاري د افغانانو لپاره سخته ننګونه ده، خو هڅه کوي چې په کور دننه او بهر ورته کاري زمینه برابره کړي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې د کارموندنې فرصتونه کم شوي او دغه چاره د خلکو د کم پیر او پلور لامل شوې ده. یاد پروګرام په یو بیان کې کښلي هغه کارګران چې ورځنۍ مزدوري کوي په منځني ډول اونۍ کې یوازې 2 یا 3 ورځې کار کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند د کډوالو نړیوال سازمان ویلي و چې له 2021 کال راهیسې د ګڼو افغانانو عاید یا کم شوی او یا هم له منځه تللی دی. د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې مشر له مولوي امیر خان متقي سره لیدنه ترسره کړه. مولوي امیر خان متقي د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم العیسی په مشرۍ کابل ته
له راغلي پلاوي سره وکتل. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې له مشر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو د اسلامي نړۍ پر یووالي او ورپېښو ننګونو په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت لیکلي متقي له اسلامي نړۍ سره په بېلابېلو برخو کې د افغانستان د نږدې اړیکو یادونه وکړه او په دې برخه کې د سعودي عربستان رول مهم وباله. نوموړي همداراز د اسلامي نړۍ د همغږۍ ټولنې او د طالبانو حکومت ترمنځ د منظمو اړیکو دوام او غونډو کې د استازو ګډون د همغږۍ لپاره مهم وباله. اقتصادي معاونت ویلي اوس مهال په ټول هیواد کې د درملو 63 تولیدي فابریکې فعالې دي. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونت خبر ورکړی چې اوس مهال په ټول هیواد کې د درملو 63 تولیدي فابریکې فعالیت کوي. د اقتصادي معاونت پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې په ټول هیواد کې د درملو 63 تولیدي فابریکې 2356 قلمه بېلابېل درمل تولیدوي چې د کیفیت له پلوه خورا ښه دي او له 10 څخه تر 15 سلنې پورې د هیواد اړتیا پوره کولی شي. د اقتصادي معاونت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د هیواد په کچه په ټولو صنعتي پارکونو کې د درملو تولیدي فابریکو ته ځمکې ورکول کیږي، د اړتیا وړ برېښنا ورته چمتو کیږي او همداراز د استفادې پر وخت په کور دننه تولید شوو درملو ته لومړیتوب ورکول کیږي. عراقچي ویلي د یورانیمو له غني کولو څخه لاس نه اخلي. د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي فاکس نیوز رسنۍ سره په یو تازه مرکه کې د امریکا دا غوښتنه رد کړه چې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. هغه ویلي چې د امریکا وروستیو بریدونو د ایران اتومي تاسیساتو ته جدي او پراخ زیانونه اړولي، خو سره له دې ټینګار کړی چې دا پروګرام به ونه درېږي. عراقچي زیاته کړه د غني کولو پروګرام زموږ لپاره ډېر ارزښت لري، دا زموږ د خپلو ساینسپوهانو لاسته راوړنه ده او اوس د ملت د ملي غرور برخه ده، موږ هیڅکله له دې تېرېدلی نه شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره د عراقچي د مرکې په غبرګون کې ویلي چې د امریکا د بریدونو له امله د ایران اتومي بټیو ته ډېر زیان اوښتي او که اړتیا پیښه شي یو وار بیا به د ایران پر اتومي بټیو برید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران، بریتانیا، فرانسې او جرمني استازي د راروانې جمعې په ورځ استنبول کې د تهران د اتومي پروګرام په اړه مذاکرات ترسره کوي. زیلینسکي د یو شمېر هیوادونو لپاره د اړیکو پراختیا په موخه نوي استازي معرفي کړل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د امریکا، بیلجیم، کاناډا، استونیا، هسپانیا، جاپان، جنوبي افریقا، متحده عربي امارات او نور هیوادونو ته نوي سفیران وټاکل څو له واشنګټن سره اړیکې پراخه خو روسیه منځوي کړي. تېره اونۍ ولسمشر زیلینسکي د حکومت د بدلون نوې لړۍ پیل کړه او یولیا سویریدینګو چې 29 کلنه ده او د اقتصاد د وزیري په توګه یې کار کوي د صدر اعظمې په توګه معرفي کړه. یولیا لا وړاندې په امریکا او اوکراین کې مطرحه څیره ګڼل کیږي. همداراز ټاکل شوي چې د صدر اعظم مرستیاله اولها سټیفانیشینا په امریکا کې نوي سفیره شي څو د ټرمپ د ادارې سره د اړیکو رغولو هڅې چټکې کړي. د شال ټلویزیون قدرمند اوریدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.